غزني کې د کابل کندهار لوی لارې د شولډرونو د دویمې برخې د جوړولو کار پیل شو. د غزني د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي د کار بهیر د چټکتیا او د پروژې د پر وخت بشپړولو په موخه د دې لوی لارې د شولډرونو د جوړولو چارې چې 96 کیلومتره په دغه ولایت کې دي په دوو برخو ویشل شوي دي او اوس یې د دوهمې برخې کار پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا د هیواد په یوه له مهمو لارو کې د دې پروژې پلي کېدل به د سړک د کیفیت د ښه کېدو ترڅنګ د ترافیکو د تګ راتګ خوندیتوب زیات کړي او د چلوونکو لپاره به د احتمالي پیښو خطر کم کړي. دا تقریبا لکه یو بل سړک چې جوړ شوی ځکه تقریبا 3 متره پورته دا ځای ورسره جوړېږي، شولډرانې جوړېږي، نو خلکو ترافیکو ته غټ سهولت تقریبا لکه دویم سړک چې جوړ شوی. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي، وایي چې د پروژې بشپړېدل به د ترافیکي پیښو په کمیدو، په تګ راتګ کې په اسانتیا او د دې لویې لارې د وخت نه مخکې د زړېدو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. دا ډېر ښه کار دی چې اوس خدای دې زموږ حکومت ته نور هم توفیق ورکړي چې په دغه برخه کې نور سرمایه گذاري وکړي او د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې نور کار وکړي. خب میشه که سرکا کوشش شد همین زمستان که خلاص دیگه واضح چه سرکا خیلی بهتر است، خیلی خوبتر میشه از چی که حادثات ترافیکی خیلی زیاد است در سرک. کابل کندهار لوی لار د هیواد د مهمو سوداګریزو او ترانزیټي لارو څخه ده چې هر ورځ زرګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو اړیکو کې حیاتي ارزښت لري.